غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو توریم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه ما ولې ویل پړق وایي جاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو توریم معلومې دي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو ا د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې ووی بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې ووی چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړه پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سای به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدای مار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شئ د انسانانو بچي شئ وایي دا ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکی ده زما نشته ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته ووایه یو شی دی مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی
یو فرق شتا چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مناسب دے ٹی وی بد وي هم خلاص خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نوتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے ور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اړو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانیږي ګاډي وانه. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې وه چې ما زه پسې کړم چا جنډې چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ قزم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه ما له سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی نه ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. اوس رامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک کې د سال جوړ کړی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ کله کله ډکې وایم ایو ښځې ته چا ووي چې بوډا له دې ورکوي هغې خدای همزولی بیړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي. د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا تې خانک لرې کړی ښه نو مونږ له اډو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بد قسمته یې بیړم غر کوي.